د کهنه شربات د خطرناک قاتل نه کیږي کوم چې په ډیره چالاکۍ سره د خپل ښکار انتخاب کوي. هغه ناڅاپه په یو کس باندې حمله وکړي په دومره تیره بلډ سره چې څه د وجې د هغه نه مری کټ شي او په دغه ځای باندې مړ شي. هو قاتل د تښتېدو په ځای باندې د خپل بل ښکار په اړخ باندې ور روان شي. د هغه دویم ښکار یوه ښځه وي کومه چې په خپل تورګاډي کې د شیشې مخې ته ځان له میک اپ کوي لګیا وي. د قاتل په راتلو سره هغې ته داسې ولګي وي کیدای شي زما خاوند راغی دی ناخبره چې د خاوند په ځای باندې مرګ په انتظار دی. څه وخت پس د قاتل د ښځه هم په هغې بېرحمه طریقې سره ووژني. د ټول منظر نیغ په نیغه په دغه ځای کې موجوده یوه کم عمره نجلۍ په خپلو سترګو باندې وګوري خو دومره یېرېدلې وي چې په خاموشۍ سره یې دغلته کې ولاړه وي. په سبا باندې پولیس ته چې څنګه د قتلونو اطلاع میلو شي چې په تورګاډي کې د ښځو خاوند لاشونه پراته دي او د دواړو سټونه مات کړي شوي دي. نو په دې سره دغه ځای انسپکټر سام په موقع باندې به ورسي. د هغه ټول منظر په لیدو سره هغه ته یو مضبوطه جټکه ولګي وایي چې دا قتلونه هغه ته یو څو کاله مخکیني نور قتلونه را یاد کړي. دا طریقه بالکل مغسې وه لکه څنګه چې به یو خاص قسمه مجرم کوله. ته چې څنګه دا خبره خپل ټیم ته وکړي چې زما خو په هغه باندې شک دی نو هغوی دته لیونۍ ویل شروع کړي. په هغه باندې خو ټوله شپه موږ نظر ساتلی و او خو اوس هم په حوالات کې دی. هله خو موږ د سره د قتل د ورکولو موقع نه ده ورکړې. د جیل نه به هغه څنګه قتل کوي. دې په اورېدو سره د سم مازغه کار پرېږدي چې خیر دا هر څه ممکن څنګه دي. هغه د خپل شک د ویستو دپاره هغه زوړ قاتل دغلته کې راغواړي د کوم نوم چې رون وي. خو رون هغه له د یوې خبرې جواب هم ورنه کړي ولې چې هغه د حد نه سوا غرورناک و. هغه په خاموشۍ سره یې ناست دي او سام ترې سوالونه کوي چې د سوال جواب د نه ورکولو د وجې د سام ورته په غوسه کې نور هم اضافه وشي. خو ولې چې د هغه خلاف د سره هیڅ قسمه ثبوت موجود نو د د وجې دی همدغسې پرېږدي. دوه په سبا وخت کې رون یوې ځوانې جینۍ سره دغه راووښي. هغه جینۍ چې څنګه ده ته پام وکړي نو د په سترګو کې ورته عجیبه غونته کې وحشت محسوس شي. خو هغه خپله یره دغه مخې ته ظاهره نه کړي ولې چې هغه له ځان نه ناخبره و چې دا هغه جینۍ ده کومې چې زه بېګا د قتلونو په وخت کې لیدلې ومه. هغه جینۍ ده ته په خاموشۍ سره یې ګوري د کوم نوم چې هیجو وي. رون خپل ټول ورکوټوالي په یتیمخانه کې تېر کړو ولې چې د مور پلاره یتیم پاتې شوی و. په دغه ځای کې د یو ملګرو او دغه دواړو په منځ کې یوه عجیبه غونته کې رشته وه. په دغه دواړو کې یوه خبره یو شان وه چې دغه دواړو ته به ځناورو ته په تکلیف رسولو کې مزه میلاوېده. وخت سره سره د دوی دا شوق ورته ورسېوا کېږي د سره وایي چې دوی د انسانانو په قتل کولو باندې شروع واچوي. او بل خوا د هیجو معامله د دې نه په مکمله توګه باندې بدلوي. لس کاله مخکې یو ایماندار پولیس والا په دغه دواړو ملګرو پسې ښه برابر شوی وي چې په هر قیمت یې دا دواړه به زه رامعلوموم او دوی له به زه سزا ورکوم. یوه شپه هغه چې څنګه خپل کور ته راروان و نو ناڅاپه په داسې طریقې سره دغه په مرۍ باندې چا زخم جوړ کو چې څه د وجې هغه په زخمي حالت کې په ملاسته ملاسته باندې خپل لور له ځان ورسو او دغه لور یې څوک بل څوک نه بلکې هغه جینۍ وه کومه چې بېګا دغه قاتل په قتل باندې لیدلو هیجو. په دې وخت کې د دغه پولیس والا یو ښه ملګری د سالګرۍ کیک په لاس د دوی کور ته راشي ولې چې په دغه ورځ باندې د ده سالګره وه خو دننه په راتلو سره دغه په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. دغه ملګری په خپلو وینو کې لت پت پروت و او د هغه وړې لور ته داسې لګېدل وی کږینې پلار مې اوده دی اوس په راپاسي ته یې دپاره چې موږ په یو ځای باندې سالګره منه وکړو. د دې ناخبره چې د هغې پلار اوس په دې دنیا کې نشته دی. د هغې پولیس والا ملګری څوک بل څوک نه بلکې اوسنی انسپکټر سام و. په دغه کیس کې تحقیقاتو نه پس دوی رون ګرفتار کړي کوم چې په بلها قتلونو کې ملوث و. خو ثبوت صرف او صرف په یو کیس کې میلو شوی د سره وایي چې ده ته د 500 یا د عمر قید په ځای باندې صرف او صرف د 15 کالو د قید کولو سزا ورولی شي. دې فیصلې په اورېدو سره په ټول عدالت کې غوغا جوړه شي چې خیر دا د جج کومه فیصله وکړه او دغه کسانو سره د سام هم په زړه کې اور بلیږي. هغه په زړه کې ځان سره دا فیصله وکړي ویدله به زه ټول په ټول د جرمونو سزا ورکوم او د سره هیجو هم د قاتل شکل په خپل ذهن کې محفوظ کړی وي او دا غنه د بدل د غستو فیصله کړی وي. رون چې بکله هم څه قتل کو نو هغه به هیڅ قسمه ثبوت نه پرېښوده او دا ځل چې هغه جیل ته لاړه نو هغه د سره بل چا د وجې نه بلکې د خپل زوړ ملګري د جون د وجې. په اصل کې د دغه دواړو ملګرو یوه جینۍ خوښه وه. کله چې رون ته دا پته ولګېده چې دې خبرې اترې زما ملګري جون سره هم روانې دي نو د ده وجې هغه له غوسه تر دې حده پورې ورغله چې دغه جینۍ په بېرحمۍ سره قتل کړه چې اوس جون د خپل ځان د بچ کولو دپاره رون یې په دغه معامله کې راګیر کړه. د 15 کالو د قید د تېرولو نه پس رون چې څنګه د جین نه بار ته روځي د جین نه بار د ټول نه مخکې دوی چې کوم کس وویني هغه څوک بل څوک نه بلکې انسپکټر سام وي. د سام په غوسه کې 15 کاله پس هم هیڅ قسمه څه کمی نه وي راغلی خو بیا هم ده ته په صفا الفاظو کې ویلی نشي چې زه به ستا دا ټول
ټول رازونه راښکاره کوم خو د سترګو نه صفا پته لګي چې د را سره لا کار پاتې دی. رون په ظاهره باندې ځان پرسکونه ظاهر کی د دپاره چې زما په یوې خبره باندې هم پروا نشته. هغه په عدالت کې د خپل یو جرم هم اعتراف نو کړی دی. د وجې سام خپل ملګرو له حکم ورکړي چې په ده باندې 40 غنټې نظر ساتي. د شپې په وخت کې سام پولیس سټیشن کې موجود د ټولو افسرانو نه 1500 روپۍ راټولې. هغلته کې د یو نوي افسر دا شک پیدا شي چې کیدای شي دې زموږ نه بدتر راټولې. دا خو ډېر غټ رشوت خور دی خو د هغه شک هله ختم شي کله چې سام هغه ټول په ټوله پیسې یوې جنۍ له ورکړي کومه چې څوک بل څوک نه بلکې د ده د ملګري لور هیجو وي کومه چې اوس ځوانه شوې وي. د خپل پلار د مرګ نه پس د یو منټ هم په یتیمخانه کې نو تېر کړی بلکې ټول د پولیس ډپارټمنټ په د هغې د پرورش خرچ اوچتوله. هر افسر ته به هغه د خپل لور غوندې ښکارېدله. اوس هغه یوه قابله نرم دله او محنتي جنۍ جوړه شوې وه خو 15 کاله پس د هغې د زړه نه هم د قاتل مخ هیر شوی نو. هیجو به پر وس کې خامخا په خپل مور باندې نظر ساته. هغه مور کومې چې دا په اورګوټوالي کې پرېښودلې وه د هغې د خپل مور دپاره په زړه کې مینه هم وه او نفرت هم. دغه مور به دې له مېړنیز پلار هر ورځ وخله چې پلار د رویې په لیدو سره د دې په ورته هر وخت مازغه خراب و خو څه به یې ورته ویلی نه شو. کله چې هیجو ته دا پته ولګي چې رون د جیل راخلاص شوی دی نو هغه په خپلې په کلونو کې جوړه کړې شوې منصوبې باندې د عمل کولو فیصله وکړي. هغه د ټول نه مخکې په خاموشۍ سره په رون باندې نظر ساتل شروع کړي چې د کومې نه دې ته پته ولګي چې رون هر ورځ سم د ساره د منډې لپاره ځان تیارې. بل خوا په ښار کې لا اوس هم هغه صفتونه کېږي کوم چې څوک بل څوک نه بلکې د رون ملګري جون کوي. په دې سره د هیجو مزغو ته یو خیال راشي بیا دې دواړو د مرګ طریقې بالکل یو شان دي. داسې به وکړمه چې د هغه په دې خطونو کې رون به پکې راګیر کړمه خو حالات دغلته کې داسې جوړ شي چې دې د منصوبه ناکامه شي. هیجو د بل قدم د اخیستو فیصله وکړي چې زه به د دې دپاره خپل مېړنیز پلار استعمالوم. هغه پلار کوم چې زما مور د کلونو راز په اذیت کې ساتلې ده. دغه دپاره د هیجو زړه د بغض او د حسد نه ډک و. د دې وجې هغه مړ کړي او بیا د هغه لاش په پارک کې وغورځوي. په سبا باندې خلکو ته په پارک کې میلو شي چې دا یې قتل د انداز په لیدو سره رون د مغز سره پوه شي چې دا خو زما په طریقې باندې وجلې شوي دي. خامخا دا یې څوک شته چې هغه زما نقل شروع کړی دی. دته دا هم اندازه وشي چې قاتل خامخا چېرته هم د دې ځای دی. هغه څنګه اخوا دېخوا نظر واچي نو په دغه ځای کې یو کس ورته په نظر راشي چې د په لیدو سره د مغز سره منډه ووهي. رون به هره ورځ 10 کیلومتره منډه وهله او د وجود نه هم مضبوط و. د وجې په تیزۍ سره منډه شروع کړي خو کس د ده نه هم تیز وخېږي او د ده د نظر نه زر تر زره غیب شي. په اصل کې هغه کس څوک بل څوک نه بلکې هیجو وه کومې چې دا منډه رقص ووهله دې دپاره چې د رون د طاقت اندازو لګولی شي چې دې ما راړولی شي او که نه. اوس په ښار کې ځای په ځای خطونه شروع شو چې کله هم پولیس موقع له وررسي هغه هم د رون په طریقې سره وجلي شوي وي. په هغه ځای کې ورته هېڅ ثبوت هم نه میلاویږي. سام غوسه ورته ورسېبا کېږي. د دې وجې هغه رون سره د ملاقات دپاره لاړ شي. هغه په یو ډل کې په ارام سره د مېنچو په خوړلو کې مصروفه وي. د هغه په لیدو سره داسې لګي دا خو یو عام غونته کې کس دی. د هغه په لیدو سره سام له تر دې حده پورې غوسه ورشي چې زه د دا سر روان کړمه اگر که ټول عمر په جیل کې تېر کړمه. خو بیا هم هغلته کې موجود خلک یې راقابو کړي. د شپې په وخت کې رون ته داسې محسوس شي چې څوک نه څوک لګیا دي او زما د ور لاکو لا وخي. هغه د مغز سره خبردار شي او دغه ځای نه پټ شي چې بهرنی کس څوک بل څوک نه بلکې د زوړ ملګری جون وي. په هغه ځای کې هغه ته رون په نظر رانه شي خو د دومره ډېر وخت د تېرېدو د وجې هغه ته د موجودګۍ احساس کېږي. جون چې څنګه په هغه پسې یو سرخانې د ورته کولا وخلو والي په دې وخت کې رون ورپسې چاړه وولي چې د څه نه جون پوه شي چې 15 کاله په جیل کې تېرولو باوجود د ده نشانه بالکل اوس هم سمه ده. په دې وخت کې د رون د کور ور بیا کولی شي چې د راننوتو والا کس سام وخېږي. سام دا شک وي چې رون چېرته د یو بل نوي جرم په منصوبه بندۍ کې مصروفه دی. د دې ناخبره چې په دغه ټولو باندې یو بل کس هم نظر ساتلی دی. زما د ملګري لور هیجو یو څو ورځې پس هیجو په مخامخ بلډینګ کې ناسته وي او د خپل د مور د کور په تماشه وي. هغې څنګه دا ځل د خپل مور کور ته پام وکړي نو نن د هغې په کور کې عجیبه غونته کې خاموشي نه شور وي نه څه حرکت وي چې څه د وجې د دې په زړه کې یره پیدا شي. هغې څنګه په یره کې د مور د کور ور کولو کړي نو داسې منظر د هغې په انتظار چې دې د خپو نه ځمکه وتښتوي. د هغې مور په دغه ځای کې مړه پرته وي ولې چې هغه په خپل خاوند پسې تر دې حده پورې خفه وه چې د یو میاشته پورې د کور هم نه ور ووتلې او ځان یې مړ کړی. د خپلې مور دا مرګ د هغې په زړه کې هغه لږ غوندې بد شوي رحم هم ختم کړي. اوس هغې ته د دې ټول هر څه ذمهوار صرف یو کس ښکارېږي رون. خو دې سره د هغې په زړه کې یو بل خیال هم وي که کینې دا هر څه رون کوي نو بیا دا جون په نن سبا کې څه کوي. هیجو د هغوی فایلونه کتل شروع کړي ولې چې په پولیس سټیشن کې د دې روزانه تګ راتګ و. دې دپاره د هغوی ریکارډونه راوباسل دې دپاره هېڅ مشکل کار نه.
د فعالونو په لیدو سره دې ته اندازه وشي چې د رون خلاف د رپورټ درج کولو والا کس څوک بل څوک نه بلکې د هغه خوږ ملګری جون دی او د دوی دواړو په منځ کې زوړ تعلق ضرور و هغه تعلق اوس په دښمنۍ کې بدل شوی دی. هیجو په دې سره یوه نوې منصوبه جوړه کړي. هغه له ټول نه مخکې د ځناورو دوکان ته لاړه شي او هغلته کې د یو خطرناک سپي دپاره یوه مضبوطه د اوسپنې واله پټۍ واخلي او دې نه پس بیا پټ په پټه د ماتو بوتلو د شیشو نه یو ډک ټرک د جان کور ته ولیږي او په نیمه شپه کې د هغه کور ته د وتلو په انتظار کولو کې لګیا شي. هسې څنګه په خپل کور کې قدم کېږدي او د ټول نه مخکې دا قدم په شیشو باندې پروزي په فرش باندې پرتې شیشې د هغه په خپو کې ورننوځي او د هغې نه مخکې چې هغه په څه باندې پوه شو ناڅاپه په دغه ځای کې دته څوک په نظر راشي کومه چې هیجو وي. هغې په دغه ځای کې شیشو سرې تارونه هم خواره کړو دې دپاره چې په ضرورت سره زه په ده باندې حمله وکړم او دې نه پس هغه په لږ غوندې محنت سره جان را قابو کړي او بیا ورسره هغه وکړي د کوم اراده چې دی د کلونو راسې وه. د کار د مکمل کولو نه پس هغه د جان لاش په خاموشۍ سره راواخلي. په دغه شپه باندې ران په خپل کور کې ښه په سور کې په خپل ډبل بیډ کې ودوي چې ناڅاپه څه عجیبه غونته څیز ورته په کټ کې محسوس شي. هغه څنګه خپل کمبل اخوا کړي نو د هغه په مرۍ کې لاړې وچې شي. هغه سره په خوا کې په پلاستیک کې بند لاش پروت و د کوم په مرۍ کې چې د سپو پټۍ اچولې شوې وه چې په کتلو سره هغه د جان لاش وخیږي. د په لیدو سره هغه په سوچ کې لاړ شي چې دا لاش دلته کې د کومه نښه راغی چې په دې وخت کې ناڅاپه هیجو د شا د اړخه په هغه باندې حمله وکړي او هغه له هم په مرۍ کې هم هغسې د سپو واله پټۍ واچوي د مرګ دپاره نه بلکې دې دپاره چې دوی بېهوشه شي. دغه دا مقصد و ټولو خلکو ته داسې ولګي چې دوی دواړه په منځ کې جګړه وشوه او د هغې جګړې په نتیجه کې رون خپل ملګري جون مړ کړ او د هغې دا منصوبه په مکمله توګه باندې کامیابه نه شي ولې چې رون د سهار نه مخکې پوش کې راشي او د موقع نه مخکې دغه ځای نه ځان غیب کړي. پولیس چې څنګه دغلته کې راشي نو په کمره کې ورته صرف او صرف د جون لاش میلو شي او رون د مخکې نه ځان ویستلی وي. سام چې څنګه په کټ باندې موجود تازه وینې ته پام وکړي نو هغه په دې سره پوه شي چې رون صرف لږ وخت مخکې دې ځای نه وتلی دی او هم لا په دې بلډینګ کې موجود دی. د دې وجې هغه د پوره بلډینګ د بندولو حکم ورکړي بې څوک په نه بار دوځي او نه به دننه راځي. په تلاشۍ په وخت کې په یو کمره کې دوی ته یو عجیبه منظر میلو شي. په یو سلخانه کې دوی ته یو سړی او یوه ښځه په وینو کې لت پت میلو شي خو دواړه کې په دواړه ژوندي وي. هغوی دغه دواړه په امبولانس کې وه چې دې دپاره چې هسپتال ته یې بوځو. په امبولانس کې هغه ښځه نرس ته عجیبه غونته کې اشارې کوي داسې لګي که چېرې هغه څه ویل غواړي خو نرس یې په خبره باندې پوهه نه شي خو په خوا کې موجود رون پې ضرور پوهه شي چې څه د وجې هغه نرس هم مړه کړي او دا ښځه هم هیجو ته اوس داسې لګي چې رون اوس په مکمله توګه د قانون په نظر کې راغلی دی او یو ځل بیا په ده پسې پولیسانو شو. خو په سبا باندې د هغې چې څنګه اخبار ته پام شي د هغې په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. پولیس سریام اعلان کړی وي چې موږ سره د رون خلاف هیڅ قسمه څه مضبوط ثبوت نشته. دې د وجې هغه ته قاتل ویل په مکمله توګه ناجیزه دي. دا حکم پولیس ته له بره نه میلو شوی ولې چې هغوی دا نه غوښتل چې پولیس یو ځل بیا بدنام شي او د عوامو په نظر کې د هغوی هیڅ عزت پاتې نه شي. د په لیدو سره د هیجو زړه مات شي چې د وجې هغه یوه خطرناکه فیصله وکړي وایي چې قانون ما له انصاف نشي راکولی نو زه بیا په خپله باندې ځان له انصاف ورکوم. خو اوس رون هم د خاموشه کېناستو والا نه وي. هلته را پته لګېدلې وه چې څوک خو خامخا شته چې زما د ګیرولو مسلسل کوشش کوي لګیا دي. اوس دغه مقصد صرف ژوندي پاتې کېدل نه بلکې رښتیا معلومول چې هغه کس اخر څوک دی. د دغه راز د معلومولو دپاره هغه د کمپیوټر دکان ته لاړ شي دې دپاره چې زه دا ټول ریکارډونه وګورم. هغه د مخکې نه په دې کار کې ماهر و. دې د وجې په لږ غونتې وخت کې هغه زر تر زره پوه شي چې دا ما چې کوم پولیس والا وجلی و هغه څوک بل څوک نه بلکې د هغې جینۍ پلار دی کومه چې ما سره په هغه ورځ باندې جنګېدلې وه او ما ته به بار بار په نظر باندې راتله. دغه ځای مالک چې څنګه د رون کمپیوټر ته پام وکړي چې په دې باندې خو د قتلونو تصویران راړولي دي نو دې د وجې دغه شک پیدا شي او دمغه سړي پولیس ته اطلاع ورکړي. په اتفاق سره سام هم دغه ځای کې موجود و او دمغه سړي دغه ځای ته راشي خو رون د هغې پورې ځان د دغه ځای نه ویستلی وي او صرف خپل نیم سګرټ په دغه ځای کې پرېښودلی وي. د ګرم سګرټ په لیدو سره سام پوه شي چې رون هم اوس د دغه ځای نه لاړ. د دې د وجې هغه تمانچه روباسي او ټول په ټوله د دیوال خوا ته ودرېد دې دپاره چې ټولو تلاشي واخیستلی شي. هغه د یو کس په چکینګ کې لګیا وي چې ناڅاپه دغه رش نه یو کس په ده باندې حمله وکړي او په تیزۍ سره بار ته په وتو کې کامیاب شي. په لاره کې هغه ته د نوي پولیس والا پام شي خو په هغه باندې د ډز کولو همت ونه کړلی شي چې څه د وجې رون دغلته کې راشي او په هغه باندې په چاقو باندې حمله وکړي خو د قصد د مرګ وار پې ونه کړي او صرف یې زخمي کړي ولې چې هغه ته را پته وه که ما بل د پولیس والا مړ کړه نو د ټول عمر دپاره جیل ته تللی شم. د افسر د زخمي کولو نه پس دې سیده په سیده د سام په ګاډي کې پولیس سټیشن ته ځان ورسوي. هلته کې د پولیس د ګاډي په لیدو سره ټول ده ته په سولټونو شي چې څه د وجې د ده لپاره د ټول نه خطرناک ځای اوس د دپاره محفوظ جوړ شي. اوس د اصل مقصد دلته کې ګاډي بوتل نه بلکې د هیجو
ته را معلومونی. په دې وخت کې هیجو هم پولیس سټیشن کې موجوده وي او چې کله هغه رون دننه ویني نو هغه یو افسر له هم اطلاع ورنکړي ولې چې هغه ته دا پته وي که چېرې اوس پولیسانو دې گرفتار کړو نو څو کاله پس به دې د نور کاله په شان بیا واپس روزي او هغه دا غواړي چې دې د همیشه دپاره یا جیل کې بند شي او یا پانسي کړلی شي. هیجو ته اندازه وشي چې اوس به دې زر تر زره ماته د رارسېدو کوشش کوي او واقعي همدغه شان وشي. په نیمه شپه کې په تکه توره تیاره کې رون د نو کاله په شان د چاقو په ذریعې سره ورکولو کې او د هغې په کور کې را داخل شي. هغوی ورته هم ښه پوره منصوبه جوړه کړې وي. د هغه په راتلو سره د دې د کور ټول لیټونه مړه شي او ناڅاپه یو سوری د په خوا کې را روان شي. اوس دغه دواړه یو بل ته مخامخ شي. د هغه په لیدو سره د هیجو په زړه کې یو ځل بیا د پلار غم هم هغسې را تازه شي لکه څنګه چې سالګرې په ورځ باندې رون هغې ته په غوسه کې وایي بیا هم زیما چې چا ستا پلار قتل کړی دی چې دې په لیدو سره هیچ له دومره غوسه ورشي چې په هغه باندې حمله وکړي او دغه ځای نه باګې اختیار کړي. رون په هغې په د شاته وي او دا مخکې او د حیرانتیا خبره پکې دا وي چې هیجو ښار ته یا بازار ته تلو په ځای باندې د غرونو په اړخ باندې روانې شي. صرف وایي چې جون ته داسې ولګي چې دا خو ډېره قمقله ده. اوس به یې درله داسې ووجمه چې چاته به پته هم ونه لګي. د مضبوط وجود د وجې رون ډېر زر هغه راګیره کړي او څنګه د هغې د وژلو والی نو د موقع په ملاوېدو سره هیجو پې داسې حمله وکړي چې زخمي یې کړي او د مغز سر یې سام ته رنګ میلو کړي. ایران په ما پسې را روان دی. څه وخت پس رون هغه بیا راقابو کړي او دا ځل هغې ته هېڅ قسمه څه نقصان ورونه رسوي. وایي چې هغه ته را پته وه نو که چېرې اوس دا ما ووجله نو پولیس ته به ښه پوره مضبوط ثبوت میلو شي چې دا جنۍ هم ما وژلې ده. دې د وجې د هغه د اراده وي چې دا زه اوس ګیره کړمه او پولیس ته حواله کړمه دې دپاره چې دې په ما باندې د خپلو قتلونو الزامونه لګولي دي. د دې نه خبره چې هیجو ما ته د دې نه هم خطرناکه منصوبه جوړه کړې ده. په دغه پارک کې هغه په یو ټال باندې ودرېږي او لکه د ماشومانو غوندې جوټې خوړل پې شروع کړي. د هغې د تاثراتو نه داسې ښکارېږي چې د هغې کار باقي مکمل شي. هغه په مرګ هم هغه مضبوط د سپېواله پټې اچولې شوي وي. هغه د رون د وړاندې خپل سکاپ وباسي او په ځمکه باندې یې کېږدي. وایي دا واخلي او دا به سام ته حواله کړي. رون دا هر څه ویني او پوهېږي نه چې اخر د جنۍ د څه کولو واله ده. په دې کې دغه دواړه د پولیس د ګاډو اوازونه واوري چې دغه اوازونه په اورېدو سره هیجو ټال نور هم په تیزۍ سره په جوټو کړي او په دې وخت کې رون تو ګوري او ورته وایي اوس په هیله ته انجام ته ورسي. ناڅاپه هغه د ټاله د قصد ځان وغورځوي چې څه د وجې د هغې په مرۍ کې پټې ونښلي او په لږ غونتې وخت کې دغه د وړاندې دا خپل ځان مړ کړي. په دې کې د پولیس ګاډي دغلته کې راشي او دغه منظر په لیدو سره صفا پته لګېږي چې دا جنۍ هم رون مړه کړې ده او رون ته 10 جټکه لګېدلې وي چې هم په خپل ځای باندې ولاړ وي. هېڅ خبرې نه کوي چې دا یا ما او یا ما نه. د هغه مازغه تو شوي وي چې خیر دا دې ما سره کومه لوبه وکړه. سام په خاموشۍ سره دا ټول هر څه وي او په دې خبره باندې زړه درنه چوي چې خپل پلار له انصاف او د خپل درنه اور د مړ کولو دپاره دې غریبې د خپل ځان قرباني ورکړه صرف او صرف د دې د وجې چې عدالت دې له د انصاف په ورکولو کې ناکامه شو. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.